دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شي وایي دوستانو ته راته ټیم نه میلاویږي چې ورسره میلاو شو دوستانو ته هغه ورځ مې یو شړپ تې وویستو مال چې زما مخکې د دوست ټکی بیا ونه کړي په دې زمانه کې دوستان هم شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صدیقو پیسې در سره وي دولت در سره ډېر و شنې تورې چای در سره میلاوې دی ډېر بدن زمبی زمبی او ټوکری ټوکری کي چې پیسې او دولت در سره نو هر سړی به درنه څنګ کوي چې څه ونه غواړي چېرته ستا د زمانې دوستان داسې یو دوه په لاره روان شپه پې راله چې شپه پې راله نو یو ونې لاندې څملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني اوس زما خولې نه به م چېرته دوست ټکې نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه وایه ماما ته هم 40 کالو نه راځي زما دوست شته نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستي قایل یم هغسې نه زه کېدی شم او نه پیدا کولی شم دوه دوستان دي جاني ونې لاندې څملاسته د شپې پې زمری راغی د یو چې کتلي دي چې اوفوی دا خو زمری راغی او د زمري کار خو چیچل دي خوړل منډه کړې ده ونې ته ختلی دی عیار یې ورته په ځای پرېښي هغه چې کتلي چې دوست خو پرېښ وي او ته ورته یوازې شوې نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه یې راښکلې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه یې راښکلې او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه و هغه کوڅه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه وویل وی دې زمري راته په غوږ کې ووي دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوست هغه دوست دی چې د مصیبت په وخت کې د بل لاس ونیسي دا ستا څنګه یارو چې په تا سخته راله نو دی درنه ونیله وخته زمونږ زمانه سخته در باندې راله په ډاګه به دې پرېږدي او درنه به تښتي دوستي موستي ماما نشته اجیان را روان دي صاحبه په موټرې سیرې تړلي په موټرې سیرې تړلي دي او موټرې ورپسې دي څه چل دی اجي صاحب راغی لکه خورای که نه کور دی د میردین جومات شو سورای ونی که نه خو سپرون یو مولانا دی پلار یې راځي د حج ما ته وایي چې داداجي مې راځي د حج نه او د جمعې په ورځ یې صدقه کول پکار اوس غریب سړی دی اوږی تږی د خدای نه هر څه صدقه به کوې یعنې بس دیګونه میګونه به پخو د خلق به راشي او به خوري یاره داسې غوسه راله که نه چې ما یو سور شرپت یې په دې خوله وباس مال زه رخصه چې څه کې کول او څه سړیتوب حاجي د حج مې راغلی دی نو دیګونه پاخه که او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د حجة الوداع نه لاړو مدینې ته نو دیګونه یې پخ کړي این خدایم کور په دغه حج وران که چې وران دیګونه یې پخ کړي بیا دا د شاخی تاخی زامن راوغوښته چې راشي وریجې وخوري پلانی حج نه راغلی نو عزیزانو دا نوي نوي عذابونه دي نوي نوي پرون زمونږ ملګري یو حاجي ته تله نو دلته یو بل دبلدین دی هغه ما ملګري ته اواز کوي وایي تا له څېره جوړه کړم حاجي ته ځو نو څه کې ده سره حاجي ته روان یې څېره ورته جوړه کړه نو هسې نه قسم په خدای دی چې دا بوتونه د دې قوم را باندې بدلې کړي بوت یې را باندې بدلې که واده کې ګوري که په حج نه راځي او ګوري بیا چې حج ته ځي او ویې ګوري که په مړي کې ګوري خدای په قهر عظیم اخته دا سوچ پکې نشته چې دا خدای موږ سره کوي څه لګیا دی کوم خدای چې په دارالخلافه کې اوبه لاندې تل ته بوتلې او 100 برمې لګیا دي اوبه نه روځي او دا درته پته ده چې په اسلام آباد به څومره زور اچولی شوي اوبو دپاره دومره خو پوهېږئ که نه اوبه لاندې ځي هغه خدای دلته هم کولی شي چې د تندې نه م هلاک کي نو د الله هره ورځ داسې حیران کن کاري چې عقل ورته حیران شي
द पाकिस्तान टोल कुव्वत पे इस्लामाबाद के मौजूद है और अल्लाह बलान के बोतल दुई दी दे रोबा सी कहना दा वजह सदा द दे वजह दादा چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث دشمنی په سر اغستې ده ښه ورځ به نه ګورئ ښځه د ملک سربراه کېدل دا د خدای او د خدای د قرآن دشمنی ده په سر باندې ښه ورځ به نه ګورئ ملګري وګوره خدای رسوا د زمانې کړه او ذلیل د زمانې کړه عزیزانو عرض میں داو چې دا الله هر یو کار حیران کن دی هر یو کار الله په اصل کې الهونو د اله معنا ده حیران کن هر شي ته چې ګورې حیران بش عقل به دې کار نه کوي اوس نوی یو عذاب در باندې بل را روان دی هغې ته به هم عقل کار وکړي دا انکم ټیکس در باندې یو را روان دی په دې بجټ کې انکم ټیکس به داسې وي چې دا په سړک کې چې چابړي لګولې دي پهله به هم د ټیکس انسپکټران ګرځي چې ماما نن دې څومره لوچې خرچې کړي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره ټیپر خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا نن دې څومره بینډای خرڅ کړي دي دومره پکې ټیکس ورکا دا یو بل عذاب در باندې که خدای ته منظوري الله دې ډېر زر په خیر راو دا بل در باندې را روان تاسو خو پوهېږئ نه او د خدای هر ورځ در باندې نوی نوی قهر نازلي هر ورځ تاسو خیال را هر ورځ پوهېږئ نه په ځان پیمانه به کله شئ پیمانه به هله شئ چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې او فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام وویل چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم ورځپې دریاب مې درته سیرې کړو اووه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اووه لارې بعضې علما 12 لارې وایي موسی سره د ملګرو پکې ور روان شو دایې بایې بیا د شي اوبو دیوالونه دي او لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان فرعون چې ورسېدو دریاب ته ملګرو ورته ویل چې ورځه پې که نه ته خو به خدای ځان ته وی که نه دی پوه شو دلته چې غر کېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو موسی علیه السلام سره د ملګرو تې ووتو او فرعون چې دې منځته شو الله دریاب ته ویل چې ونیسه دریاب راګیر خو چې راګیرې کو سره د قومه موسی علیه السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشه یې کوله فرعون مې سره د آله غرق کړو او موسی سره د قومه تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ ورته کتم تماشه م کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولی شي خبره کوئ چېرته څوک خو به مړي که نه که نور په خبره نه پوهېږئ او د هر سړي دا غوږونه مې درس پړسول څوک مړه خو به مي که نه اسپتال له به مو وړي ډاکټرانو به م اپریشنې دوایانې پلانې ډینګړې دا خو م کړي که نه دا خو رننګ شی دی ته ووایه په ایمان چې د ده څه وخت کې زنکدن شي ډاکټران ته ګیر چاپېر ولاړي که نه ستنې ورته ویو کله څه چل کوي کله څه چل کوي کله څه چل کوي لیکن چې الله رانیولې یو رسختی یې او ډاکټران یې بچ کولی شي بیا د دې خبره ښه پوه شوئ نور نه د خدای رانیولې بنده نشي بچ کولی فرعون خدای راونیو نو موسی علیه السلام ته آواز وکړو چې ستا خدای منمه خو بچ مې کا هغه ورته آواز وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوې دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس هېڅ نه د ورخه تېرې اوبه په بېرته نه جاروزې تېر ساعت په بېرته بیا
تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی مړي چا دی ژوندي کړي په جړه تیر ساعت داسې لکه د لحد مړی په لحد په مړي ته کروڑونه جړاګانې وکړ بیا را ژوندی کي په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نه کی اوس به ورځ د الله نوي نوي عذاب ته انتظار کوئ او ورځ به د الله نوي نوي قهر ته انتظار کوئ حکمران طبقه به در باندې الله داسې نه راولي چې هغه کارو کې چې ستاسو زړه پې خوشحال شي هره ورځ به نوي نوي غشي در کې منډي بله ورځ ورځې نه راپسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګېد څه پابندي ویل وایي چې تقریر به په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډېر ښه کار زه به اول بند کړم دغه خلکو ته څه تقریر وی نه څه چلې په کار دی موږ څه کولی شو ځان له غریب سړی یم که زه اوس چند کولی شو چلې هغه چاته ووایه چې کوم خلک په ونډو عادت دي موږ خو بوسو والا یو نو د الله قهر او عذاب چې دی هغې نه به سړی په امن کې نه ملا به نه طالب به نه پیر به نه میا به نه سید به نه هر سړی به په خپل خپل ځای کې راټینګ کړي اوس اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یړې او د لوږې لباس ور واغوستلو نو لوږې خو یې که خیري د یړې لباس څه جنگ اخبار لیکلي چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ته راننوته 10 لکه تخریبکار ای به څه کوي تخریبکاري به کوي په دوی باندې اوس لړزان هله ملا صاحب څه چل کوئ ما وروره خبره واورئ CID سپیشل برانچ انټیلیجنس پولیس آرمی ملیشا بارډر دا دومره محکمې صرف روټې خلاصې دي چې زه به اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم به دا محکمې څه کوي دا دوی له تکړه دي اوس هم هلته بار وګورئ ولاړ به یو به زما دا خبرې لیکي مونږ پسې ډیوې ګرځئ چې بجلیګر ملا چېرته چې ورمنډه کوي خو نه بار وګورئ هلته ولاړ به دا څه لپاره دې خوا وګورئ CD او انټیلیجنس د ملک څه ته وایي دې ته وایي په مکه معظمه کې ابراهه څه چل کړی و فوج کشي کړې وه په کعبه باندې حکم یې کړی و چې تاسو مکې ته مه ځئ حج ته دلته درته زه حج جوړوم دلته څنګه حج جوړې بس یو کوټه یې جوړه کړه وی دې نه تاویږئ را تاویږئ یو هلته څه دومره تکلیف کوئ چې مکې ته ځئ یو د مکې یو سړی راغلی و وی چې ښه هغه کعبه چې زما خدای جوړه کړې ده د هغې مقابله ابراهه کوي نو هغه سړی د شپې و د مکې د شپې ورغلی دی او د ابراهه په کعبه کې غول کړي دي چې غولې کړي دي سهار دربانچي چې راغی هغې ویل چې دیکھو ابراهه ته پته ولګېده چې زما په کعبه کې چا غول کړي سیډي والا راوغوښته چې فورا سړی غواړه په 24 ګنټو کې سړی را پیدا چې ده کړي 24 ګنټو کې دلته ثابت سړی وخوړی شي او مړ شي انکوایري ده انټاروګیټ دی انټاروګیشن دی بیا مجسټریټ دی او بیا شیشن دی او بیا هیڼ دی د خدای په عظیم قهر اخته یې په یو لیز ځمکه دی چې په کلي کې چا سره جګړه شي د دیواني کیسونه وګورئ په 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دا د کلو خلق خدای په قهر اخته یې که نه دا د خانانو نوابانو تالي سټو او د هغې ټټوانو خدای په قهر اخته یې 12 کاله یو لیز ځمکه باندې لبړئ او د 12 کاله کې یو کیس نه ختمي دې ته دیواني کیس وایي انګریزانو چې دا قانون جوړ کړی دیواني نامه یې پې ځکه ایښې وه چې مسلمان قوم به رانه خیر ونه ګوري که خیر یې دیوانه قوم به م پې
د ښځو پرتوګ بم خرڅوئ او دا کیس به لړاوئ. اوس د ستا د زمانې دوستا څنګه دي؟ زما هغه یاران چې زه مړ شم ما له خو به په قبر کې د ګلونو څادرې وغوړئ، لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. چې زه مړ شمه هغې زما په سینه کاڼي کېښو، خاورې را باندې راواچوي. دغه هغه لا ښه خلک دی چې خاورې پې ور واچوي. دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو له راشي که نه، دوی دا چل کړي. ما ته په وګورئ، تا د قبر په تا خاورې اچولې کېږي، د سپېږمو ته رومال نیولې. هلکه داسې چل دی. وایي دوړې راځي. این خدای دې کور وران کا. ته خو زما یار وې نو زما د قبر د دوړو نه مو سته پرهېز کې. داسې دي که نه دي؟ دا غوړ غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشحالېږئ خو پې ډېره. داسې سپېره مړ شي او ارباب والا راشي. الله قربان، ارباب صاحب هم راغلی و، کور دې د پلار هم وران دی چې ارباب ته جنازې له راشي. تاسو پوه شوئ؟ بیا د خاورو نه هم سپېږمې پټوي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دوستي کم ځای ده، تعلق کم ځای دی، هېڅ نشته. ټول زباني جمع خرچ. مننی روم نن نه 900 کاله مخکې ویلي، 900 کال. دې زمانې یاران داسې دي لکه د انارو باغ. انارو باغ له چې په موسم کې ورننوځي تک سره سره ګلونه یې نیولي، رنګ یې ډېر ښایسته وي، خو چې په ټول باغ کې وګرځي بوی به ترې در نه شي. که بوی کوي تاسو هغه یې ډېر غوړ زیړ به یې صاحب، اختر دې مبارک شو، ځان باندې سپری مری کړي و. شکر دی دې اختر کې خو زه لږ بچ شوی وم. کېږئ لار لنډوئ، لار لنډوئ. لار یو خو چې په لاره روان یي دا لاسونه ور جوړې تکړه یې ښه جوړې داسې به دې منجئ را منجئ. یو له مې هغه ورځ وی چې لار لنډوه خونه دې ورانه شه، وخت کم دی. کټه ګوته دې نیولې ده او منجی را منجی هم زه څه خضر علیه السلام یم سر. لار لنډوه لار، فضول وخت مه ضایع کوه، فضول مجلس مه کوه، اللہ اللہ کوا. ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر. یو ځله دی چې الله وې د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر. زړه عادت کوي، ژبې عادت کوي. الله 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 الله. بل هم لا څوک شته په دنیا او په آخرت کې په کار راتلو والا؟ بل څوک شته؟ دې وجې نه کڼک چالاک د زمانې او د قیامت په ورځ به ستا ټوله چالاکي چې دا ختم شي.